تاسو څه فکر کوئ چې د دوبي په ګرم او توند لمر کې به د هندارو څخه د برېښنا تولید څومره وي؟ ډېریږي که لږیږي؟ دا ژمي او د دوبي عیار دی. دا عیار څنګه چم کوي؟ دا عیار موږ په ژمي کې ولټ کښته ځي، لمر کمزوري وي، هندارې برق ول ډېر غواړي سمرسیبل، او په دوبي کې لمر تیز وي. نو دا موږ کولی شو چې په ژمي کې نوي 15 دا د پیغام تجارتي زده کړو د درسونو څخه د یوه استاد درس و چې ویل یې په ژمي کې د هندارو ولټ کښته ځي او په دوبي کې لوړیږي. خو راسئ چې په عملي شکل یې وګورو چې حقیقت څه دی. همدې ځوان هم دا فکر کاوه چې په دوبي کې به د هندارو برېښنا ډېریږي، خو دغه 115 واټه هنداره په دوبي کې په ډېر تکلیف 100 واټه پوره کوي. په داسې حال کې چې نه په اسمان کې وریاد سته او نه هندارې د لمر څخه کږېږي او نه ورباندې کوم ګرز یا دوړه سته. د ده ټول سیستم 600 واټه دی، خو اوس یوازې 333 واټه برېښنا تولیدوي. خو اوس به وګورو چې د هندارو تر یخولو وروسته دا شمېره څو ته رخیږي. کله چې د هندارو 333 واټه برېښنا تولیدوله، نو د دې هندارو تودوخه تر 120 درجو پورې رسېدلې وه، خو تر اوپاشي وروسته دا هندارې تر 80 درجو پورې سړې سوې او په دغه وخت کې برېښنا تر 422 واټ پورې ورسېدل. په دې سیمه کې دومره ګرمي ده چې دا هندارې په اوپاشي هم تر دې نه یخېږي. دی وایي چې په یخو ورځو کې دا هندارې تر 500 واټه پورې برېښنا تولیدوي، یعنې په ګرمۍ کې هندارې تر 40% پورې خپل برق کموي. شاید تاسو دا هم اورېدلي وي چې هندارې چې هر څومره لوړې وي هغومره ښه برېښنا تولیدوي. د دې علت هم دا دی چې هنداره چې هر څومره لوړېږي هغومره یخېږي او یخه هنداره ډېره برېښنا تولیدوي. ستاسو په اند دا استاد به ولې وایي چې په دوبي کې د هندارو ولټ لوړېږي؟ او بل دا چې په انویټ کې دی دغه پروګرام ته د دوبي او ژمي پروګرام وایي. دا ځکه چې د نورو څخه دا خبر اورېدلې او یوازې همدومره پوهیږي چې دغه ځای کې د لاس وهنې سره څه ډول تغیرات راځي. راځئ چې وګورو چې کتاب په دې اړه څه وایي. د انویټ د خپل هغه کتاب مطابق چې د پروګرام په اړه ټولې لارښوونې پکښې راغلي دي چې موږ په PB04 خانه کې threshold of trip free ټاکلی سو، یعنې معنا یې د بې جټکې چلیدلو اندازه یا حد ټاکل. اوس پوښتنه دا ده چې بې جټکې څه معنا؟ دلته په دې کتاب کې لاندې ورباندې بحث شوی او لیکلي دي چې 100% PB04 د مولد د هغه غټو کپیسیټرانو د سټینډرډ ولټ سره ورته دی. په انویټ کې دغه کپیسیټران د دې لپاره ځای پر ځای شوي دي چې د ډاینامو یا سمرسیبل د جټکې مخه ونیسي، او هغه داسې چې کله چې د هندارو برېښنا کمزوري کېږي او یا پر ډاینامو یا سمرسیبل زور راځي، نو همدا کپیسیټران اضافي برېښنا د هندارو د برېښنا سره یو ځای کوي او کمبود پوره کوي. د مثال په ډول یو 15 کیلو واټه سمرسیبل ته باید چې 15 کیلو واټه برېښنا ورسیږي. د دې لپاره موږ 15 کیلو واټه هندارې برابروو. اوس نو په PB04 خانه کې موږ دا ټاکو چې دا سمرسیبل باید چې خپل ټول 15 کیلو واټه زور ووهي او اوبه دې راوکاږي. دا چې په ژمي کې هوا سړه وي او هندارې ښه کار کوي او 15 کیلو واټه برېښنا برابرولی سي، نو مولد همدا د هندارو په برېښنا 15 کیلو واټه برابروي او سمرسیبل ته یې ورکوي. خو کله چې دوبی سي او هندارې د زیاتې ګرمۍ په وجه نسي کولی چې 15 کیلو واټه برېښنا په دوامداره توګه تولید کړي، او موږ په PB04 خانه کې مولد ته دا ویلي دي چې باید د سمرسیبل لپاره 100% یعنې 15 کیلو واټه پوره برېښنا برابره کړي. نو همدلته ده چې مولد د کپیسیټرانو څخه خپل اضافه برېښنا د 15 کیلو واټه برېښنا د تولید لپاره کاروي. دا چې کپیسیټران هم نسي کولی چې په دوامداره توګه د هندارو مرسته وکړي او خالي کېږي، نو مولد بیا اړ کېږي چې کپیسیټران ډک کړي، چې په دې سره سمرسیبل ته تلونکې برېښنا نوره هم کمیږي او په اوبو کې د ناڅاپي کموالي سبب کېږي. کله چې کپیسیټران ډک سي، نو یو ځل بیا د کپیسیټرانو او هندارو برېښنا سره یو ځای کېږي او مولد ته 15 کیلو واټه برېښنا برابروي، چې په دې سره بیا اوبه راډېرېږي. کله چې موږ په PB04 خانه کې 110 ټاکو، دا په دې معنا چې سمرسیبل دې خپل 110% زور ووهي او اوبه دې راوکاږي. کله چې ستاسو هندارې زیاتې او اصلي وي
او کولی شي چې د سمرسیبل لپاره 110% برېښنا برابر کړي، نو دا بیا نه دوبی غواړي نه ژمی. خو کله چې 80 ټاکو نو دا په دې معنی چې سمرسیبل دې خپل 80% زور ووهي. که چیرې ستاسو هندارې دومره کمزورې وي چې 80% برېښنا یې هم نسوای برابرولی، نو مولد اړ دی چې د کپیسیټرانو څخه کار واخلي او 80% برېښنا سمرسیبل ته ورسوي، چې دا بیا په 80% زور کې هم د جټکو سبب کیږي. په دې کتاب کې لیکلي دي چې د پی بی ټوله پروګرام د حفاظت لپاره دی، یعنی دلته موجود ټول سټنګونه د دې لپاره دي چې په مټ یې تاسو خپل ټول سیستم محفوظ ساتلی شئ، هغه که لیلونه وي، که سمرسیبل وي او یا انویټ. بل دا چې دا ټول سیستمونه یو بل ته په غور کولو او د یو بل سره مطابق جوړیږي. مثلا په پی بی 03 کې پر سمرسیبل د زور او فشار راوړلو اندازه ټاکل کیږي او د دې اندازې ټاکلو لپاره یې یو فرموله ټاکلې چې باید د همدې فرمولې پر اساس تاسو پر مولد د فشار اندازه وټاکئ. مثلا که یو 10 هرس پاوره سمرسیبل ولرو او 15 هرس پاوره مولد ته یې تړو، نو د 15 هرس پاوره مولد کرنټ 13 امپیره وي، خو 10 هرس پاوره سمرسیبل بیا تر 25 امپیره پورې د کرنټ طاقت لري. اوس که موږ په پی بی 03 کې 100% وټاکو، نو دا به د اوبو د کښتوالي په صورت کې پر سمرسیبل 13 امپیره زور راولي چې د سمرسیبل د سوځل کېدو سبب کیږي. اوس یې د دې لپاره فرموله داسې ټاکلې چې د سمرسیبل اخري برداشت چې 25 امپیره دی د مولد پر امپیر چې 13 امپیره دی تقسیم کړه او بیا یې په 100 کې ضرب کړه چې حاصل یې 3.3 کیږي. او د دغه ډول سمرسیبل لپاره باید چې په پی بی 03 کې 3.3 وټاکل شي. ستاسو د انویټ د خرابۍ په صورت کې تاسو باید چې د داسې کس څخه مشوره وغواړئ او یا یې په داسې کس ترمیم کړئ چې د برېښنا په برخه کې یې درسونه ویلي وي. هغه کسان چې په تجارتي مرکزونو کې یې د 1 یا 2 میاشتو لپاره داخله کړې وي، نور نو په لیک لوست هم نه پوهیږي. د داسې کارو لپاره مناسب ځکه نه وي چې دوی د خرابۍ ټول اړخونه نشي سنجولی او فقط هغه تجربې پر عملي کوي چې دوی د نورو دغه ډول کسانو څخه ترلاسه کړي وي. یو ډاکټر هغه وخت د مرض علاج کولی شي چې د مرض علت ورته معلوم شي، خو علت هغه څوک معلومولی شي چې په خپل مسله کې اړینه زده کړه او مطالعه کړې وي، نه یو څو ورځې شاګرد. د دې انځوریز هدف دا دی چې تاسو پوه شئ چې هر چا او په نامه انجینر ته کار سپارل د تاوان څخه خالي نه وي. په دوبي کې د هندارو برېښنا د سختې ګرمۍ په وجه کمیږي. د دوبي او ژمي سیټینګ په دوبي او ژمي پورې هیڅ اړه نه لري، دا یوازې د هندارو په برق او د سمرسیبل په فیصدي پورې اړه لري. که تاسو دغه ډول نور معلومات غواړئ، نو زموږ د واتساپ شمیرې سره اړیکه نیولی شئ او په فیسبوک او یوټیوب کې یې د برېښنا پښتو په نامه پلټلی شئ. که تاسو خپله غواړئ چې د مولد سیټینګونه زده کړئ، نو حتما باید چې د برېښنا په اړینو موضوعاتو لومړی ځان خبر کړئ او بیا کار شروع کړئ. دا انځوریز د الشفا ورکشاپ لخوا تاسو ته وړاندې شول. په الشفا ورکشاپ کې هڅه کیږي چې د با تجربه استادانو په مټ ستاسو هر ډول تخریب شوي بټنان یا هم انورټران، سمرسیبلان، هندارې او نور برېښنایي توکي په اساسي شکل ترمیم کړل شي. پته: مرکز کندهار، شکاپور دروازه، د یخ کاریز سړک د حاجي عبدالله مارکیټ څنګ ته 1 نمبر دکان.